د افغانستان د تاریخي دښمن نه اسلحه اخلي او خپل ورور پرې بیرته وشي. دغه تفکیک څنګه باید وشي؟ که دې نظام سره ولس نه وی ولاړ، دوی به قوشتېپې کانال جوړ کړی. ځینې چې هغه د سیاستمدارۍ د سیاسي کورنیو د رهبرۍ دعوه کوي. ستا پلار څه قهرمان چې زه ورته د ملي قهرمان نوم ورکړم؟ نظام سره دشمني او که د ولس سره. ته خو د ملت سره جګړه کوې. هېڅ کله موږ په دې فکر نه دی کړی چې د یو نظام ملاتړ وکړو. د افغان سره مخالفت څه شی دی؟ چې یو سړی افغان نه وي، هغه ستا په مرګ هم خوشحاله دی. د هغوی سره د ځان په جګړه کې راښکېل کړي. که د ده تره زوی ورپسې ودرېده، زه هم ورپسې درېږم. یوازې خپلې ګټې هدف دي. سره د وطن سودا نه ده، دوی سره د خپلو قصرونو سودا ده. دلته د جګړې ډلې ملاتړ کړي. که زه یو 2 ډزې وکړم نو زما به $100 زیات شي. دا په ټوپک نه کېږي، خو لاړ شه ته ورسره کښېنه د طالبانو سره. سهم هم غواړم، حق هم غواړم. او عطا محمد نور ته دې ووایي چې ته په ننګرهار کې کنډک نه شوې، دا غونډ راځي. آیا دوی کولی شي چې د جګړې سنګر ته راشي؟ ډیورنډ قطعا رسمي سرحد نه دی د ملک په منځ. اوس د پاکستان سره دا وړتیاوې شته؟ پاکستان به تکه تکه کېږي، دا پاتې کېدی نه شي. آیا د دغه خلکو سره کومه ملي برنامه شته دی د هېواد دپاره؟ د دې ملت په محکمه کې دغه غونډ د محاکمې وړ دي. آیا په دغسې سیاستونو باندې دا خلک بیا شل کولی شي؟ پاکستان د ټوټه کېدو په درشل کې شو، دغه وخت به پنجاب تا ته پښتونستان جوړی. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې اکرم لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. آیا افغانان جګړه غواړي نوره او د جګړې تاب پکې شته که نه؟ وینه په وینو مینځل کېږي که نه؟ څو لسیزې د افغانستان د سیاسي بدلونونو د واک ترلاسه کولو او همدارنګه په افغانستان کې د حاکمیت لپاره د جګړو له سیاست کار واخیستل شو. د جګړو سیاست په افغانستان کې د شوروي انقلاب نه وروسته لا ډېر زور واخیست. رهبران هم زیات شو، ډلې هم زیاتې شوې او دغه لړۍ روانه ده. دا څو کاله چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د وتلو نه وروسته امنیت راغلی، افغانان سره له دې که ستونزې موجود وي، مشکلات هم وي، نیوکې هم وي، شکایتونه هم وي، خو تر هر څه په امنیت باندې خوشحاله دي او سوکاله دي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا ځینې د پخوانیو سیاستوالو بچیانو، ځینې پخوانیو نظامیانو، ځینې د سیاستمدارانو په نوم دوی بیا هم د جګړو اعلانونه کوي چې بیا یو شمېر حلقې دې ته ډېر زیات پکې وهي، دې ته ډېر زیات نور هم فشار راوړي، د دې دپاره ډېر تبلیغات کیږي. همدارنګه په ګاونډ کې هیوادونه بالخصوص په پاکستان کې بیا رسنۍ په ورځو ورځو په دې باندې بحث کوي. که چېرته کوم څوک ناراضه وي او هغه د شته نظام د سره بغاوت وکړي یا د هغې نه ووځي یا د هغې سره په مخالفت کې واقع شي، د هغې جګړې نه بیا که هلته ډز هم نه وي شوی، د سوشل میډیا په صفحو باندې، په رسنیو کې، په تلویزیونونو کې د هغې نه بیا دومره یو لویه غوغا جوړوي چې د افغانانو فکرونه مغشوش کړي. حل لاره څه ده؟ هغه څه چې نیوکې دي، هغه څه چې تشي دي، هغه څه چې نیمګړي دي، هغه څنګه پوره کېدی شي؟ او د افغانستان د ارامېدو دپاره څه پکار دي؟ آیا هغه وخت دی لکه پخوا چې د افغانستان 14 میلیونه یا 13 میلیونه خلک نیمې مهاجر شولو، د 2 میلیونو نه زیاتې قرباني شولو د شوروي په جګړه کې؟ آیا اوس هغه وخت دی یا آیا اوس زموږ ګاونډیان د هغې دپاره مدد دي یا د افغانستان خلک دغه حالت زغملی شي؟ نه شي زغملی. حاکمیت دې ته اجازه ورکوي اوسنی که نه؟ موږ وکته چې د بغاوتونو په نوم باندې چې کس نیم سر پورته کړی دی د هغوی سره څه وشول. د دغه مهم بحث لپاره را سره چې هم تاریخي بود لري، هم نظامی بود لري او هم سیاسي بود لري، د افغانستان د یو معتبرې کلتوري کورنۍ غړی، د افغانستان د ادب د ستوري قیام الدین خادم صاحب زوی ښاغلی روخان خادم صاحب چې لیکوال، ژورنالیست او شنونکی دی، را سره د کاناډا ټورنټو نه مېلمه دی. خادم صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه کوم احساس صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر کوم چې ما له دې وخت راکړه په دا خپله درندې خپرونه کې
تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو تخنیکي ملګرو ته ټولو ته احترام رسوم، سلام وړاندې کوم، درودونه استوم. الله مو ښاد آباد او خوشحاله لره. او په دغه زمن کې ما ته ډېره ښه موقع ده. دا موقع یو وخت کې ما ته په لاس نه راتله او نن راته په لاس راغلې ده. هغه دا ده چې د استقلال او د ازادۍ او د استعمار په مقابل کې ټولو هغه کسانو چې خپل سرونه او ځانونه شهیدان کړه او د دې وطن د ازادۍ او زما او ستا د خاص ژوند دپاره خپلې وینې قرباني کړې، د هغې ټولو روح ته درودونه استوم. الله دې غونډو ته جنتونه نصیب کړي او باقي آینده وطن ته دې الله پاک خیر پېښ کړي او موږ انشاءالله تعالی چې د ترقۍ، تعالي او پرمختګ په مخ باندې روان یو. مشکلات به لرو خو مشکلات به حل کېږي. بیا هم ښه راغلاست. خادم صاحب، بحث په همدې باندې راپیلو چې اول تاسې د خپلې کورنۍ په اړه باندې ووایئ چې ستاسې کورنۍ په دغه سیاسي جریاناتو کې، په دغه د هېواد په نظامي جریاناتو کې، په جګړو کې، په دې کې یوه داسې کورنۍ وه چې هغه هم باخبره کورنۍ وه. ستاسې د کورنۍ ټولو اکثریت غړو په مطبوعاتو کې کار کړی دی، د هېواد په رسنیو کې پاتې شوي دي. په دغه جریاناتو که یوه لنډه مقدمه ووایئ، د خپلې کورنۍ په اړه باندې هم که ووایئ او دغه جریانات څنګه تیر شو په دې څو لسیزو کې، دغه د جګړو د جریاناتو یو لنډه ووایئ. ډېره مهرباني. احساس صاحب، تا زموږ کورنۍ خو تا معرفي کړم، زه به پکې څه ویم. دغه ټولو له معلومه ده زما مرحوم پلار الله دې وبخي، هغه د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان د ادب او تاریخ یو ځلانده ستوری و او دغه ډېر شیونه چې شوي دي په افغانستان کې، خصوصا په دغه تېرو سلو کلونو کې څه کم، د هغې په سر کې به زما پلار واقع، که هغه سیاسي جریانونه وو، که هغه ادبي محفلونه وو، که هر څه وو. او زموږ په کورنۍ کې مطبوعاتیان او ژورنالستان بیخي ډېر دي او موږ ټول د دې پلار په لاره باندې روان شوي وو. او دغه څو لسیزې چې راغلې په دې وطن باندې کومې ترخې، نادودې او سختې په دې ملک راغلې، د اجنبیانو د خوا نه، د بېګانهو د خوا نه، د استخباراتو د خوا نه، زموږ د ګاونډیو د خوا نه، موږ هم په دغه بدبختیو کې یعنې داسې لرې پاتې شوي نه یو. موږ هم د دې ټولو شیونو خوند څکلی دی. موږ هم داسې دا زما پلار بندي شو، زندانونه کتلي، شهیدان هم ورکړي په خپله کورنۍ کې، دا ټول هم کتلي دي. بدبختي را روانه وه، خو مګر دا داسې یو شی و چې دا یوازې په ما او په تا نه وه، دا په ټول وطن باندې او د ټول وطن ورته آمادګي لرله چې د دغه ټولو بدبختیو سره مقابله وکړي. موږ هم پکې فعال وو. خادم صاحب، په هېواد کې سوکالي او امنیت خلکو ته تر ټولو لوی نعمت دی. تاسې به هم بیا اورئ چې د هېواد خلک د یو ګوټ نه بل ګوټ ته ځي، بل نه بل ته ځي، په سیل ځي، په چکر ځي، دوستانو ته ځي. د امنیت د ګډوډولو دپاره ځینې هڅې په رسنیز ډګر کې روانې دي، تبلیغاتي د افغانستان د ګاونډیانو لخوا روانې دي. ځینې چې هغه د سیاستمدارۍ، د سیاسي کورنیو د رهبرۍ دعوه کوي، بیا د دې کوشش کوي د وینو په وینو باندې د مینځلو کوشش کوي. آیا اول د دوی دغه کوشش په دغه اوسنیو شرایطو کې کامیابېدی شي؟ بیا د افغانستان خلک آیا نور جګړې غواړي؟ نور د افغانستان خلک د دې دپاره هغه لري چې توان لري چې بیا دا هېواد څوک جګړو ته ویسي یا جګړو ته خدای مکه ولاړ شي؟ د دغه خلکو هغه هدفونه د دې خبرو نه، د اعلاناتو نه، د دې جګړې د سیاستونو نه، د دې نه څه دي؟ احساس صاحب، ډېره مننه کوم. ډېر ښه په ځای او په موقع سوال دی. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم، ما ته یوه قصه رایاده شوه، زه به دا وکړم. مهرباني وکړئ. زه خو په کاناډا کې په دې مطبوعاتو کې او د قلم او د کتاب سره ډېر سخت مصروف پاتې شوی یم. دا تقریبا 43 کاله وشو. ما دلته 28 کاله راډیو چلوله، 3 اخباره مې نشر کړي دي په مختلفو وختونو کې او د راډیوګانو، ټلویزیونونو او مطبوعاتو سره ښه پوره فعال پاتې شوی یم، همکار وم. یو وخت ما راډیو لرله، مرحوم عزیز نعیم دی الله وبخي، نو هغه سره ما خبرې کولې. نو ما ورته وویلې چې نعیم صاحب، دغه ترخې خبرې چې په دې وطن کې روانې دي او یو لویه تفرقه موجوده ده، هغه وخت د جهاد شپې وې او دا جنګ او جګړې دي او بې اتفاقیګانې دي او دا دي او دا دي، د دې علاج به څه وي؟ نو ته ما ته وویلې دا خبرې خارج د افغانستان نه دي، دننه په افغانستان کې نشته. دا هماغه خبره کوم. کومې خبرې چې دا اوس خلک کوي، دا د افغانستان نه بهر خلک دي.
په داخل د افغانستان کې زه یقین نه لرم چې دغسې خبرې هلته موجودې وي. موږ ته چې کوم خبرونه د داخل د افغانستان نه رارسېږي، په داخل کې که خوار دی، که خان دی، که غریب دی، که پولداره دی او که هر څوک دی، د دغه نظام سره، د دغه فعلي حرکت سره، دغه څه چې موجود دي، په همدې خوشحاله دي. دا که سخته ورته وایي څوک، که نرمه ورته وایي څوک، او که هر نوم پرېږدي، خلک د همدې سره خوشحاله دي. راغلو دې ته چې په دا بهر کې چې څه روان دي، دا خو موږ ټول پرې پوهېږو، دنیا هم پرې پوهېږي، دا خلک هم چې په بهر کې لګیا دي، دوی هم خپل ځان ته یو تاریخ پرېښی دی په افغانستان کې. هغه ډېر یو بدرنګه تاریخ دی، یو ډېر کرغېړن تاریخ دی. د ملت هېڅ غړی د دوی د اعمالو نه په تېرو کې خوشحاله نه دي. او زه ګمان نه کوم چې دا وطن او د دې وطن خلک به د دې خلکو پسې یو ځل بیا ودرېږي. زموږ په ملک کې شته دی کرایي خلک زښت ډېر دي، خلک کرایه کولی شي، تاسو دا کېدی شي. او دغه کسان چې دا نن د افغانستان کې د جنګ او د جګړو د بیا جوړولو دپاره، دا د دوی خپل کار نه دی، چې د دوی خپل کار نه، دا اجیر خلک دي د پیسو په مقابل کې او د څه ورته د نعماتو د وعدو په مقابل کې دوی دغه کارونه کوي. او دوی بیا داسې خوبونه ګوري چې بیا به افغانستان وي، بیا به امریکایان وي، بیا به لنګ کروزرې وي، بیا به هغه غلاګانې وي، چور به وي، چپاول به وي. دا خبرې لاړې د منځه. او د دوی لوی مربي او د دوی لوی رهبر چې هغه زلمی خلیلزادو واضح توګه په تلویزیون کې څو ځلې ورته وویل چې ویلې او اختار افت که باز لند کروزر باشه او امریکایي باشه او پیره باشه وي باشه، ویل هغه ورځې تللي دي. زه نه پوهېږم چې آیا دې خلکو هېڅکله د خپل ځان سره فکر نه دی کړی. خو یوه خبره دا خلک ډېر لوی حقیقت وایي، هغه حقیقت دا دی چې دوی وایي چې من افغان نیستم. چې یو سړی افغان نه وي، هغه ستا په مرګ هم خوشحاله دی، ستا په تباهۍ هم خوشحاله دی، ستا په سر پیسې هم واخلي، ستا په سر د منصبونو وعدو په مقابل کې هم هر څه چې بادار یې ورته ووایي هغه کوي. او دا بله خبره دا ده چې زه دا خبره د افغانستان داخل کې هغه خلکو ته کوم چې د افغانستان نه بهر په دې حالاتو باندې ډېر واقف نه دي. دا څو په ګوتو شمار کسان دي چې ټول وشمارې د 12 کسانو نه یې ولاکه زیات کړي، د 12 کسانو نه. او زه تاسو ته یقین در کوم همدغه خلک په ضمانت سره دې لاړ شي افغانستان ته، خپل کلي ته، که د ده تره زوی ورپسې ودرېده، زه هم ورپسې درېږم. یو کس نه لري په وطن کې دوی. زموږ په ملک کې غریب خلک شته دی، بیچاره خلک شته دی، او ساده خلک زښت ډېر دي، په وعدو په پیسو غولېږي. اما عمده خبره دا ده، ګورئ موږ تقریبا 440 کاله د شهید سردار محمد داود خان د وخت نه را دې خواته د یو جنګ، د یو انسان وژنې، د یو قتال سره مخامخ یو. وطن پکې تباه شو، دا کابل پکې وران شو. دا کابل داسې وران شو په دویم جهاني جنګ کې جرمني داسې نه وران شو. دوی تاسو عکسونه سره مقایسه کوئ، دا مقایسه ما کړې ده. او دا کابل دغسې وران کړ، دا همدې خلکو وران کړ. همدغه خلک چې دا نن اوس بیا ولاړ دي او د دې اولادونه او زامن او خپل او خپلوان یې ولاړ دي، همدوی وخو. یاره دا خلک د خپل ځان ته هم وګوري، د وطن تاریخ ته دې هم وګوري، د خپلو کردو له دې هم وګوري چې دوی د وطن له څه وکړه. خو تاسو سره قدرت وکړه، تاسو سره خو نظام در سره و. 22 کاله 21 کاله دغه مملکت ستاسو په لاس کې و. 120 جنرالان تاسو لرل، وزارت خارجه تاسو سره و، وزارت داخله تاسو سره و، او وزارت مالیه او اقتصاد او څه د حکومت ټول هغه قوي ستون فقرات پکې تاسو وي. نو تاسو په خپل وخت کې څه وکړئ چې د هغې نه وروسته به بیا وکړئ. د دوی دا استخباراتي او نیابتي جنګونه دي، دا دومره تاثیر هم نه لري په افغانستان کې. یقین ولرئ احساس صاحب، زه دا خبره ډېر باید وکړم، په صراحت یې کوم. تاسو باور وکئ که دغه خبرو قوت واخیسته، که د دې خارج نه ټول افغانستان بیرته وطن ته لاړ نه شو او د دغه خلکو په مقابل کې د جګړې دپاره آماده نه وو، په مخ بیا هر څه چې تاسو وایي، دلته دغسې احساس روان دی. هېڅ څوک په خارج کې، هېڅ افغان، هغه څوک چې ځان د دې وطن اولاد بولي او د دې وطن ښېګڼې، اطلاع، ترقي، صلح، آرامش خپل ځان او د خپل ځان وظیفه او وجیبه ګوري، هغه قطعا د جنګ او د جګړې د لمنې اوږدېدو دپاره راضي نه دي او اصلا ټول مخالفت کوي. خادم صاحب، موږ هم په هېواد کې چې ګورو، دلته هم خلک لکه تاسو چې کوم نظر وویلو، هېڅوک هم جګړه نه غواړي. خو د دې بېلابېلو بعدونو باندې په سره خبرې کوو. مخکې تاسو د استخباراتي حلقو او د استخباراتي کړیو یادونه وکړه.
آیا د افغانستان په جګړه کې به نور هغه استخباراتي کړی هغه به پکې هغه ولري دلچسپي به ولري هغوی به دا وغواړي د دې نه وروسته چې د افغانستان لپاره د جګړه مارو سره کومک وکړي یا د هغه خلکو سره یا د هغه سیاسیونو سره کومک وکړي یا د هغوی سیاسیونو سره ملګري شي چې هغوی دلته د جګړې د لارې سیاست غواړي یا د دنیا په دغه اوسني نظم کې د دې شونتیا شته دی چې استخباراتي سازمانونه دي د افغانستان لپاره دلته د جګړې ډلې ملاتړ کی امریکا په ښکارا باندې په دې تړاو باندې اعلان کړ چې موږ د جګړې کومه ډله نه ملاتړ کوو. همدارنګه اروپایي هیوادونو کړی دی، همدارنګه نورو هیوادونو یوازې په ګاونډ کې ځینې هیوادونه وي چې هغوی به چې لکه څنګه چې همیشه د جګړې لپاره هڅه کوي هغوی وکړي. احساس صاحب ستاسو خبره بالکل په ځای ده. زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت په ضد باندې دومره چې زمونږ ګاونډیان خاصتا زمونږ د شرقي ګاونډ د افغانستان په ضد باندې کار کوي، فعالیت کوي، خلک استخداموي، پیسې ورکوي، اسلحه ورکوي، مرکزونه ورته جوړ کړي دي. دا ټول شیونه روان دي. د دې نه بغیر په دې ټول جهان کې یو نفر به تاسو پیدا نه کړئ چې دغسې حالت پشتیباني وکړي او یا طرفداري وکړي. ټولو خلکو د دې خبرو جواب کړی دی. خو موږ له څه پکار دی؟ موږ سره اوس موږ د دې شیانو سره د یو مقابلې تابع باید ولرو. دا زموږ تابع چې ده دا زموږ نظامي تابع نه ده. په نظامي لحاظ باندې موږ د خپل د دغه ګاونډي سره ډېر ډغرې وهلی شو. موږ ته نور شی نه پکار دی. موږ د دې حالت نه دغه نه یو، لرې نه یو، تنه یعنې تنه جدا پاتې شوي نه یو. دا حالت را روان دی، دا راتلونکی دی او راغلی دی، اصلا راغلی دی. زموږ ګاونډ پاکستان د افغانستان دغه مخالفینو ته او د افغانستان دغه څو کسانو د 12-14 کسانو ته دوی ته پیسې هم ورکړي دي، اسلحې هم ورکړي دي، دفترونه هم ورته ورکړي دي او دوی خلک راټول کړي دي او دوی غواړي چې په افغانستان کې دغه ناامني او دا واړه جنګونه ډېر شي. ځکه هغه زموږ په پښتو کې یو متل دی چې د ویش نه په تعالی خوشحاله خلک. پاکستان چې دی زموږ په بېخیرۍ کې دوی خپل خیر لټوي. خدای یې هېره کړې ده چې ګوره چې زموږ بېخیري وي دنیا به بېخیري، ته نه یوازې، ټوله دنیا به بېخیري. موږ له څه پکار دی؟ زما په نظر باندې موږ له دا پکار دی چې موږ د جهان سره د تعامل لپاره، موږ د جهان سره د یوې ښې مراودې لپاره، موږ د جهان سره د یو ښې راشه درشې لپاره د دنیا د ټولو ملکونو سره د یو سیاسي تعامل په خاطر باندې موږ باید هغسې وکړو چې هغه دنیا د انسانیت، دنیا د ترقۍ د تعالي لپاره زموږ نه توقع لري. موږ باید دغه آرزوګانو سره د خلکو موږ باید ځانونه ورته لږ څه عیار کاندو. موږ باید دنیا کې مشکلات خلکو ته یعنې زما منظور په دې کې دی چې موږ باید دنیا ته دغسې په لاس یو څه ورنه کړو چې دوی هغه د ځان دپاره آله کړي، بیا زموږ دښمنان بیرته زموږ په مقابل کې را تقویه کړي. د پاکستان خبره مو وکړه. آیا په غرب کې داسې څه لیدل کېږي، تاسې عمل ته یاستئ چې غرب دی بیا د افغانستان لپاره په جګړې کې یا ځان راښکیل کړي، هغه که د یو ډلې د ملاتړ په توګه که د یو ګروپ یا د یو سیاستمدار یا د یو نظامي دپاره د هغوی سره د ځان په جګړه کې راښکیل کړي؟ داسې څه لیدل کېږي، داسې څه تر سترګو کېږي؟ ما په خپله نه مې څه لوستي دي په دغه باب، نه مې څه اورېدلي دي په دې باب، او نه په غربي میډیا کې په دغه مسایلو باندې څوک خبرې کوي. نن دنیا بدله شوې ده. بدله په دې معنا ده چې نن جهان اقتصادي جهان دی. هغه پخواني وختونه نه دي چې خلک په نظامي قوتونو باندې په دنیا کې مستعمرې ونیسي او بیا د هغې نه غلاګانې وکړي لکه پخوا چې شوي دي. هغه خبره نشته. نن جهان اقتصادي دی. دغه څه جنګونه چې دا اوس لکه د هوتیان دی او هرمز دی او څه دی، د دې بنیادونه ټول اقتصادي بنیادونه دي. دا د دغه بنیادونه نه دي، سیاسي بنیادونه نه لري، دا د مستعمرهګرۍ بنیادونه نه لري، دا ټول بنیادونه اقتصادي دي. زما هدف دا دی چې افغانستان د اقتصاد د نکانه د ټولې دنیا دپاره د سرمایه ګذارۍ دومره لوی او وسیع مرکز دی چې هر هیواد غواړي چې په دغه مملکت کې سرمایه ګذاري وکړي.
دا هیڅ کله هم نشي کېدی. دا د افغانستان د خلکو د بالکل په دغه خبرو باندې خاطر جمع وي چې په نړۍ کې به دغسې څوک هېواد پیدا نه شي چې دغه 12-15 نفره دا پایلوچ لنډغر بې سواده خلک چې دي دا د افغانستان د خلکو په مقابل کې راپاسي او د افغانستان د خلکو سره د جنګونو دپاره تابع ونیسي. دوی د چا سره جګړه کوي؟ د خلکو سره جنګېږي. ته خو د ملت سره جګړه کوي. نو ملت خو یو ضعیف دی، یو بیچاره دی، مظلوم فقیر ملت دی. 50 کاله په جنګ او په تباهۍ کې تیر کړي دي. ستا څنګه په دا زړه ځایږي چې ته بیرته د افغانستان د تاریخي دښمن نه اسلحه اخلي او خپل ورور پرې بیرته وژنې؟ د جهاد په وخت کې یو چا نه یو سوال کړی و، نوم یې نه اخلم، نو ورته یې وویل چې ښه ده نو ټوپک دې اوس زما په اوږه ایښی دی خو خوله به یې موږ ته راوړی. نو دا د ټوپک خوله د خلکو ته اړول دوی هېڅ هم نشي کولی. دا هسې یو دغه د یو بې بنیاده اعمال دي. دا هېڅ بنیاد نه لري او دا ډېر زر د منځه ځي. خادم صاحب، پاکستان اقتصادي وضعیت یې هغسې دی او پاکستان چې کله په افغانستان کې زه خو چې څه شی هغه لولم، موږ او تاسو په هغه ژورنالیستیکي ډول لولو، هغه څه چې پخوا که پاکستان کړي دي د نورو هیوادونو په مټې کړي، د امریکا په مټې کړي دي، د شوروي اتحاد په ضد چې کوم هیوادونه وو، کوم نړیوال حشر چې و د هغه نه استفاده کړې ده او په افغانستان کې مداخله کړې ده، هغه مداخله په هغه وخت سره کامیاب شوې ده او په خپل تاریخ کې داسې کومه وړتیا نه لري چې هغه د افغانستان غوندې یو تاریخي هیواد مات کړي، د هغې نظام دې مات کړي. دا وړتیا په پاکستان کې نه وه، خو د بل چا په مټې کې کړې. اوس د پاکستان اقتصاد دا ایجابي یا پاکستان کې دا وړتیا اوس لیدل کېږي چې هغه د په افغانستان کې دومره لاسوهنه وکړي چې د افغانستان ولس د بیا یو ځل سرګردانه کوي یا د افغانستان ولس ته سرګرداني جوړه کړي. دا وړتیا یوازې په پاکستان کې شته چې کله لکه هغه وخت چې د شوروي اتحاد دپاره نړیوال اشر راغی او د هغې اشر هغه دسترخوان په پاکستان کې هوار شول او پاکستان هم ترې وخوړه او دلته په افغانستان کې مصرف کړه. اوس د پاکستان سره دا وړتیاوې شته؟ په هیڅ صورت ورسره نشته دغه وړتیا. که پاکستان د دغه جنګونو د بنیاد نظام دپاره تجارت جوړ کړی دی او که دغه تجارت نن سبا ودرېدو، پاکستان به مطلق متلاشي شي، نه دا چې سقوط به وکړي. دا ډېره لرې خبره نه ده، ډېره نږدې خبره ده. پاکستان به تکه تکه کېږي. دا پاتې کېدی نه شي. پاتې کېدی په دې معنا نه شي چې د داخل حالات نه موږ خبر یو، د پښتنو د غورځنګونو نه خبر یو، د بلوچانو د مبارزې نه کافي اندازه ټوله دنیا معلومات لري او د دنیا ډېر هیوادونه د بلوچانو د عزم او د پاڅېدل چې دی دا تقویه کوي او د دې پشتیباني او پلوي کوي. نو د پاکستان پاتې کېدل په خپله یو سوال دی. دا یې لا پرېږدی چې دوی به څه وکړي. خو پاکستاني سیاستمداران دومره هوښیار دي چې د نورو په بدبختیو کې خپل خیر لټوي او خپل خیر لاسته راوړي. 40 کاله د افغانستان په ټولو تباهۍ کې دوی لوی تجارت وکړ. بیلیونونو ډالر د دې لپاره چې هله یې روس ماتو، هله د مجاهدین ماتو، دا کو موږ تاسو له داسې کوو، موږ دا په دغه بهانو باندې دوی زښته ډېرې پیسې لاسته راوړل. د جهاد په اولو شپو کې زما په یاد دي چې په افغانستان کې ګونګسۍ وو چې په کلو کې خلک ګرځي او خلک تشویقوي چې پاکستان ته واوړئ، ځکه چې څومره تعداد هلته زیاتېده دوی ته پیسې زیاتېدې. او دا په پاکستان کې ما خو شپې نه دي کړي، هغه چا چې په پاکستان کې شپې کړي دي او خلکو ورته هلته ژوند یې کړی دی او راغلي دي، د هغوی قصې چې اورم هغه بدبخته بې عزته ژوند چې افغانانو په پاکستان کې کړی دی د دنیا په هېڅ کونج کې هېڅ انسان نه دی کړی. زموږ ټول ملي شخصیتونه په پاکستان کې شهیدان شو. لوی لست دی دلته. دا چا ووژل؟ څوک یې پوښتنه نه کوي. دا خو ټول ده کول. هر هغه څوک، هر هغه شخصیت او هر هغه فکر چې د دې وطن د ګټو دپاره د جهاد په منځ کې او د پېښور په منځ کې او د پاکستان په منځ کې سر راپورته کړی دی، هغه وهل شوی دی، وژل شوی دی او ټکر شوی دی. د ملي فکر د زرغونېدو دپاره دوی دومره لویه مبارزه وکړه چې د دې مخ یې نیولې ده. قطعا د ملي فکر دپاره ګنجایش د دې نه چې څوک حتی پرې فکر وکړي. دغه کوم کسان چې د جګړو اعلانونه کوي دغه ځای نه آیا کوم څه ژوند چې دوی په 20 کلونو کې وکړو، کوم امکانات چې لرله، کوم ژوند چې لرلو، کوم په کوم سویه چې دوی د شهزادګانو ژوند کړی دی، آیا دوی کولی شي چې د جګړې سنګر ته راشي؟ خپله دوی خپله دوی که دوی د جګړې سنګر ته راځي خو د سنګر نه به نه تښتېدی که نه.
دوی خو سنګرونه خوشې کړه وتښتېده که نه لاړ. دوی به دا خپل کور ساتلی وی، دوی به دا خپله ستر جنرالي دریشي په خپل ځان ساتلی وی. دوی خو په یو پرتوګ کې تښتېدلي دي، یو کمیس سره. نو دا څنګه بېرته راځي؟ اوس نه راځي. زه ګورئ احساس صاحب، زه بعضې خبرو نه زه خبر یم په بهر کې یو حرکت موجود دی د صلح په نامه باندې د افغانستان نه بهر. دا حرکت د افغانستان د ډیرو بې طرفو خلکو حرکت دی. هغه خلک چې واقعا په افغانستان کې وروري، صلح، د ملي یووالي د ټینګښت او جوړېدو دپاره کار کوي. دې خلکو مشرانو په ترکیه کې د جنرال سره لیدلي، د بل سره هغه ټولو سره یې کتلي دي. زه د جریان نه چې تر څو پورې خبر یم، دې خلکو دغه استازي ته ویلي دي چې موږ هېڅ نه غواړو، موږ دې په افغانستان کې پرېږدي چې دا خپلې شپې په ارامه تېرې کړو. دوی سره د وطن سودا نه ده، دوی سره د خپلو قصرونو سودا ده. دوی سره دا تخیل دی چې موږ بیا دې غرونو ته ځو، د هغې نه به راښکته کېږو، دا خلک به ټول شړو، پښتانه به ټول قتل عام کوو، دا نور قومونه به وژنو، خپل قصرونه هغه موټر چې ځمکې لاندې لنګ کروزر 20 دانې خښې کړي دي هغه به بېرته راوباسو. د دې نه بغیر بل هېڅ شی نشته. خادم صاحب، اوس د هیواد دپاره موږ تاسو چې دغه د نړۍ حالات ګورو، دا د نړۍ تاریخونه ګورو، که دغه د نړۍ د مبارزینو هغه تاریخونه ګورو، هغه هغوی چې خپله لیکلي دي، که هغه منډیلا لیکلي دي، که هغه چګوارا لیکلي دي، که هغه نورو لیکلي، نورو که هغوی د خپل ژوند داستان لیکلي، یو برنامه لري، یو مشخص تعریف لري د خپل هیواد دپاره، یو سیاسي پلان لري، یو ملي برنامه لري. آیا د دغه خلکو سره کومه ملي برنامه شته دی د هیواد دپاره؟ دلته مخکې تاسو خبره یاده کړله چې ځینې وایي چې زه افغان نه یم، ځینې وایي چې په افغانستان کې ټول خلک طالبان دي، ځینې وایي چې په افغانستان کې ټول خلک زمونږ سره مخالف دي. چې ټول تا سره مخالف دي، بیا خو تا ته پکې هېڅ زمینه نه ده. مسایل د دې خلکو سره کومه ملي برنامه د هیواد دپاره شته دی، یا به یې ولري، یا کومه ملي برنامه عملي کولی شي؟ دوی اصلا ملي خلک نه دي چې ملي برنامه ولري. ملي برنامه د یو ملي مغزو نه راوځي، ملي برنامه د یو ملي شخصیت نه تبارز کوي، ملي برنامه د یو ملي تفکر نه راوځي. د دوی کومه خبره ملي ده؟ د دوی شخصیت ملي ده. که د دوی شخصیت ملي وي، نو خو دوی به په افغانستان کې چې دا حکومت یې په لاس کې د وطن په دې خلکو به یې رحم کړی وی که نه. یو انسان څومره آرزو لري؟ 3 کوټې، یو چت او 15 وخته ډوډۍ او 4 وخته ډوډۍ. نو تا په شیرپور کې په 6 جریبه ځمکه باندې څه کول چې تا اخیسته؟ 600 او 800 په زرهاو میلیونو ډالر چې تا پیدا کړه، تا کوم قران د دې پیسو نه په کوم هسپتال کې چاته واکسین اخیستی دي، په کوم مکتب باندې دې لګولي دي، په کوم پول کې یو 1000-2000 افغانۍ مصرف کړي دي چې موږ ووایو چې یاره ته رښتیا د دې وطن سره علاقه لري، تا څه علاقمندي ښودلې ده په دې خپل وخت کې د دې وطن سره. نو دا ملي خلک نه دي، دا ملي ګراهي او ملي بودن داسې وړه خبره نه ده چې خدای د هر چا په نصیب کړي. دا لویه قرباني غواړي، دا لوی مسلک دی، لوی فکر دی، لوی تفکر دی، او د دې تفکر مخالفت په دنیا کې د ټولو خلکو سره شته. د یوازې افغانستان خلکو سره مخ نه دي، په نړۍ کې دغه غربي هیوادونو کې د دې فکر سره مخالفت او دښمني موجوده ده. دوی هیڅ برنامه نه لري، نه کومه برنامه لري، نه کوم پروګرام لري، نه تر اوسه پورې دوی کوم شی چېرته وړاندې کړی دی افغانستان ته. د دوی لویه خبره دا ده چې ما مخالف طالب هستیم. اوسه دا ته مخالف، اوس څه به وکړې؟ یا دا ډله چې وایي موږ افغانان نه یو، دا رښتیا خبره کوي. او زه دغه بلې خواته چې دا ورسره په جګړه دي چې نه ته ولې افغان نه یې، زه دې ته کله کله خاندم، هلکه هغه خپله درته وایي زه افغان نه یم، نو ته ولې شړې چې افغان یې کړي؟ ولې افغانۍ؟ نو خو چې نه دی نه دی، خو وایي رښتیا وایي نه دی که نه؟ څه محبت یې د افغان سره کړی، څه محبت دوی د افغان د تاریخ سره لري، څه محبت دوی د افغان د کلچر او فرهنګ او ژبو سره لري، څه محبت دوی د افغانانو د خلکو سره لري، هغه خپل محبت دې وښیي. نو خو دوی تاسو ته رښتیا وایي موږ افغانان نه یو. نو خو چې ناست دی ډېره ښه خبره ده، موږ یې منو در سره چې ناست دی. هغه پاسپورټونه هم چې د افغانستان په نامه جعلي ډول باندې اخیستي او په جعلي ډول هم په ټوله دنیا کې قامه د افغان په نامه باندې کړې ده، او هلته هم دغه ورکړي، درخواستونه د تابعیت ورکړي، څه ورکړي دي، دا بېرته واپس کړئ.
دا د اسلامي امارت وظیفه ده چې د خلکو په مقابل کې دغه ادعا وکړي په ټوله دنیا کې. هر هغه څوک چې وایي چې زه افغان نه یم او افغاني پاسپورټ لري، دا باید اسلامي امارت دې کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې باید دی یو څه وکړي چې دا پاسپورټونه د دې شیانو دا خلکو نه واخیستل شي. اوس ورپسې په بهر کې هغه افغانان چې دا د دې وطن اصلي بچیان دي ډله ډله ورپسې راټول شوي دي او دا اسناد ورباندې راټولوي. په امریکا کې ډېرو کسانو اسناد د مهاجرینو وزارت ته، پولیسو ته، استخباراتو ته افغانانو ورکړي چې دغه خلک په جعلي نامو، په تقلب او په دروغو راغلي دي د افغان په نامه باندې. دا افغانان نه دي، دغه اسناد. دا په جرمني کې روان دی دا شی، دا په انګلستان کې روان دی دا کار، دا په فرانسه کې روان دی، په اتریش کې روان دی، په سویس کې روان دی، په بلجیم کې روان دی، دغسې په هالند کې دغه خبره روانه ده. اوس افغانان د اسناد راټولوي. ټول هغه خلک چې وایي چې موږ افغانان نه یو، دا اسناد ورکوي پولیسو ته چې دوی دروغ ویلي دي. او د دې ملکونو په قوانینو کې ډیره ښایسته او عجیبه خبره ده چې دوی د ډیرو خبرو په مقابل کې یو دغه کوي، څه ورته وایي، یو نرمش کوي. که چا دروغ ویلي، د دروغو په مقابل کې دوی نرمش نه کوي. دوی د اسلامي شریعت هم په دروغو په مقابل کې ډېر کلک دي، خصوصا داسې دروغونه. ځکه هلته په د دوی په درخواستونو کې یو ستون دی، په هغې کې دوی تعهد کوي چې څه ما لیکلي او څه وایم ټول حقیقت دی. خو دروغ ویلي دي. دا خبرې ختمې دي، دا دومره اوږدې خبرې نه دي. یو څو دلته یو بله موضوع ده. آیا د نظام سره دشمني او که د ولس سره؟ دلته دا د دې دوه ټکو هغه تفکیک ډېر خلک نشي کولی. اوس زه یو مثال وایم، موږ دلته په وطن کې یو که د افغانیو نرخ په بازار کې راغورځېږي، په دې باندې خلک ریپورټونه جوړوي، په دې باندې خلک دا خو د دې ملت پیسې دي، دا د دې ولس پیسې دي، په دې باندې خلک لګیا وي، په دې باندې یو غوغا جوړه کړي چې دغه د افغانۍ راوغورځېدي، دغه د افغانستان رانیږي، دغه د افغانستان دغسې کېږي، دغه د په افغانستان کې دې ته خوشحالېږي چې دغه د په افغانستان کې یو نړیوالې ترهګریزې ډلې یو برید وکړو، په دې خوشحالېږي. یعنی د ولس سره د دښمنۍ او د نظام سره که هغه څوک د تا سره مواجه دي، د دې سره د دښمنۍ د دې تفکیک نشته. دغه تفکیک څنګه باید وشي؟ اوس یو څوک دعوام کوي چې زه دلته بیا واک غواړم، زه دلته چوکۍ غواړم، زه دلته هغه د امریکایانو د جرګو او د مرکو په اصطلاح باندې ټول ګډونه حکومت کې برخه غواړم، چوکۍ غواړم، سهمم غواړم، حکم غواړم. خو بیرته د دې تفکیک نه وي چې د ولس سره جګړه ده، که ستا دغه تا سره چې څوک مواجه دی د هغه سره دې جګړه ده. دغه تفکیک څنګه باید وشي چې واضح شي چې یو څوک د ټول ولس سره جګړه کوي، یوازې خپلې ګټې هدف دي، که نه دا یو سیاست کوي. د سیاست تعریف څه شی دی، د یو چا سره د مواجه کېدو تعریف څه شی دی، او د افغانستان او د افغان سره مخالفت څه شی دی. دا احساس صاحب دغه خلک چې دي، اول خبره دا ده چې دوی د هېڅ شي دپاره تعریف نه لري قطعا. که دوی تعریفونه درلودی، دوی باید خپل تعریفونه وړاندې کړی وای دی ولس ته. بله خبره تاسو د ولس او د نظام وکړه. هېڅ نظام به د ولس د پلوۍ نه جوړېږي، قطعا جوړېدی نه شي او قطعا دوام نه شي کولی. که دې نظام سره ولس نه وی ولاړ، دوی به قوشتېپې کانال جوړ کړی، دوی به دا نور کارونه کولی. دلته د ولس او د نظام په منځ کې قطعا فرق نشته. نظام ولس دی، ولس نظام دی. دغه ولس په همدغه غربت کې، په همدغه فقر او بیچارګۍ کې د همدغه سختدریز نظام پسې ولاړ دی ټول، او سر پرې قربانوي. موږ اورو دا خبرې ټولې، خو د دې جګړه د خلکو سره ده. نو که ته د نظام سره جنګېږې، نظام او ولس خو یو دی، نو خو ته د ولس سره جنګېږې. که د ولس سره جنګېږې نو د نظام سره جنګېږې. دا تفاوت هلته څوک نشي کولی او نشته. او د نظامونو دپاره هم دا ډېره ضرور ده چې د ملت سره فاصله باید پرې نه دي د خپل ځان په منځ کې. دا فاصلې باید د منځه ویسي. هغسې وکړي چې ملت یې غواړي، هغسې وکړي چې ملت پرې خوشحالېږي، هغسې وکړي چې ملت د نظام نه سر قربان کړي. څو کاله وړاندې موږ تاسو د یوې واقعې شاهدان یو. په ترکیه کې کودتا روانه وه او د دې ترکیې خلکو د ټانکونو په مخ کې ځانونه واچول، نه شي کولی کودتا. چا وکړه؟ موږ له دغسې ملت پکار دی، موږ له دغسې نظام پکار دی.
او موږ خلاګانې لرو، په خپل نظام کې هم لرو، په خپل دغه فعلي حالت کې هم لرو، خو دا ټول قابل د اصلاح دي. موږ او تاسو په تاریخي لحاظ که سړی ورته فکر وکړي، احساس صاحب د اعلی حضرت تیمورشاه د وخت نه را دې خواته تر ننه پورې موږ فقط په دې فکر کړی دی چې موږ نظام چپه کړو، په ځای بل راوړو. دا ترځ یو هم د ماما زوی کېنو. هیڅ کله موږ په دې فکر نه دی کړی چې د یو نظام ملاتړ وکړو او یو نظام ته قوت ورکړو او یو نظام د خپل ځان او د خپل فکر په اساس باندې جوړ کړو، تقویه یې کړو او ملاتړ یې وکړو. مانه د خلک خفه نه شي د چې ګورم په سیاسیون دي او که زموږ څوک دي ډېر ډېر مخرب خلک یو. موږ په تخریب کې ډېر تکړه یو، په تعمیر کې ډېر ضعیف یو. دا روحیه باید موږ په خپل ځان کې هم بدله کړو. نو دا خلک یاره احساس صاحب زه چې ورته ګورم دوی هسې د تخیل پسې روان دي. یو وخت کې په افغانستان کې داسې یو حالت و، جهاد اولې شپې وې، زه خلکو نومونه نه اخلم، داسې خلکو چې په دغه کې په تورخم کې به څادر اچولې یا جرابې خرڅولې یا جاکټونه خرڅول، د هغې نه موږ ته رهبران جوړ کړل. زه دلته خلک پېژنم چې دا دعوت ورته شوی دی چې راشه موږ به ستا نه لوی رهبر جوړ کړو، طالب اسلحه درکړو. هغه د پاکستان نه خپې 2 کړې وتښتېده. چېرې دا کارونه دا زما د وطن په ګټه نه دي، زه به د بل چا سړی یم. دوی داسې فکر کړی چې اوس هم هماغه وخت دی، که زه یو 2 ډزې وکړم نو زما به $100 زیات شي. دا ګوره دا حالت په دې حالت خو نه پاتې کېږي، دغسې خو نه پاتې کېږي. دا به د دې خلکو پسې همدغه اروپایي هېوادونو ته راځي. په همدې اروپایي هېوادونو کې به د همدوی پسې خلک پاڅېږي او په دوی باندې به دا عارضي وشي په ټولو ځایونو کې چې دا مخرب دی او دا د امریکا یا د انګلستان یا د فرانسې یا د کاناډا د ټولو قوانینو په خلاف په بل مملکت کې د جنگ جګړې او دهشت لپاره کار کوي. دا تروریستان دي، دا ټول تروریستان دي. ګورئ په فرانسه کې د ایفل د برج لاندې د احمد شاه مسعود د زوی په موجودیت کې یو سړی راپاسې دی ویلې د داعش تاجکان دي، موږ هم تاجکان یو، هغه یې پاړسي وي موږ هم پاړسي یو، هغه هم د دې نظام مخالف دي موږ هم مخالف یو. نو زموږ د دوی څه فرق دی؟ موږ ټول داعشیان یو. دا اعلان یې وکړ، دنیا ورته سترګې مړندې کړې، غوږونه یې پرې کاڼه کړه. هېچا ورته ونه ویل چې هلکه دا خو ټول داعشیان دي. نو دوی په خپله ویلي چې موږ داعشیان یو. دا خو افغانان نه دي او خپله وایي چې زه افغان هم نه یم، زه مجاهد هم نور نه یم او زه داعش یم. دا دوی خپل اعترافات دي. خادم صاحب اوس د افغانستان خلک هم هغسې خلک نه دي، اوسنۍ نړۍ هم هغسې نړۍ نه ده چې په یو اعلان سره به ډېرو خلکو ټوپک راواغستو، په اوږه کې به یې واچولو. اوس که چا لږ زده کړې کړي، که چا ډېر زده کړې کړي دي، که چا نه دي کړي، د دغه حالاتو سره د خلکو فکرونه هغسې نه دي لکه څنګه چې 40 کاله مخکې وو، 30 کاله مخکې وو. آیا په دغسې سیاستونو باندې دا خلک بیا شل کولی شي؟ قطعا نه، بلکل نه. د دوی دپاره ډېره ښه خبره دا ده. ګورئ زما په نظر باندې دغه مخالف قوتونه چې دوی ځان ته مخالف قوت وایي، زه د دې اصطلاح استعمالوم. ما مخکې ویلې چې دا په ګوتو شمار 12-15 نفرونه زیات نه دي او د دوی شاته څوک ولاړ هم نه دي. او که څوک یې شاته ولاړ دي هغوی سره هم دغسې دا وریځه په دماغ کې ده، وایي چې که یاره ویل کېږي نه که دا چېرته وزیر شو نو زه خو به چېرته رئیس شم. دا ټولې خبرې د چوکۍ دپاره دي، دا ټولې خبرې د پیسو دپاره دي. زما ښه په یاد دي کله چې اسلامي امارت کابل ته راغی، د احمد شاه مسعود زوی په کابل کې و او ده په خپله یوه انټرویو کې په کابل کې ویلې چې ما د اسلامي امارت سره خبرې وکړې او زه لګی یم ورسره په خبرو کې چې موږ یوې فیصلې ته وروغې ته ورسېږو. بیا وروسته چې موږ خبر شو هغه شرایط چې د مسعود زوی وړاندې کړي وو هغه هېڅ چا ته د منلو وړ دی. په قانون اساسي کې یوه غوښتنه پکې دا وه چې په قانون اساسي کې چې زما پلار ته کوم نوم او لقب او مقام ورکړل شوی دی تاسو به هغه منئ را سره. نو په قانون اساسي کې کوم څه خبرې شوي دا خو ټول دروغ شوي دي، نو موږ دروغ ومنو. نو ستا پلار څه قهرمان و چې زه ورته د ملي قهرمان نوم ورکړم؟ ستا پلار قهرماني څه شی ده؟ د جبل سرات نه دې خواته نه دی راغلی، څه ورته وایي د تخار د ولایت نه خواته تللی نه دی، نو ستا قهرماني چېرته ده؟
کوم ځای کې دا ستاسو قهرمان؟ تاسو خو خپل خلک وژلي دي، تاسو قاتلین هستئ. د دې ملت په محکمه کې دغه غونډ د محاکمې وړ دي، یو هم نشي خلاصېدی د محاکمو نه. موږ دا تاسو په دا میډیا ډکه ده احساس په دغه کیسو. اوس داسې شیان دلته مثلا ځینې تحلیلونه ګورو، ځینې خبرې چې اورو، یو شمېر خلک د دې دپاره په غرب کې لګیا دي چې کله په جګړه کې خبرې وکړي، کله په سیاست خبرې وکړي، کله په رهبرۍ خبرې وکړي، کله خلک راټول کړي په یو هوټل کې کښېنئ. او ځینې سازمانونه دي چې دوی ته بیا هغه د دوی کور مصرف ورکړي، د دوی یو جیب خرچ ورکړي. آیا دا خبرې سمې دي؟ په دغه نوم چې دا یو سیاسي فعال دی، په دغه نوم چې دا یو نظامی فعال دی، یا یو نظامی پاتې شوی دی، یا یو نظامی رهبر پاتې دی، یا یو سیاسي رهبر دی، په دې نوم باندې دوی ته یو خرچ یو دسترخوان یو مصرف ځینې سازمانونه ورکوي. دغه خبرې څومره سمې دي؟ زه چې تر کومه حده معلومات لرم، په دې ملک کې پیسې ورکول او پیسې اخیستل د ساده کار نه دی. دا اسانه خبره نه ده چې یو لس کسه دې په یو ځای کې کښېني، راټول دي شي او دوی ته بیا پیسې ورکړل شي. یو شی شته، دلته ډلې دي چې هغوی تعمیري کارونه کوي، هغوی د حکومت سره کومکونه کوي، د حکومت بار په خپلو اوږو اخلي. هغه سازمانونو ته بیا حکومتونو پیسې ورکوي. مثلا د افغانانو یوه ټولنه د خپل د استقلال جشن نمانځي، په دې کې ورسره حکومت برخه اخلي. یوه ډله د مسجد جوړوي په یو ځای کې، 2 میلیونه 3 میلیونه ډالر خپل لري، 1 میلیون 2 میلیون د حکومت ورسره کومک کوي چې دا مسجد دې جوړ کړه. دا شی نشته. اما دا چې څوک چاله پیسې ورکړي، څوک چاله ټوپک ورکړي چې ته راشه فلانې ووهه، دا په دې ملک کې نشته. بالکل په دغه وطنونو کې دا خبره نشته دی. دا خلاف د قانون ده په دې ممالکو کې. د دوی په اساسي قانون کې، په نورو قوانینو کې دا د قانون خلاف دی. یوازینی شی چې په دغه غربي نړۍ کې ډېر قوي دی قانون او د قانون حاکمیت. د قانون د حاکمیت په مقابل کې صدر اعظم او لاندې یو چاپړاسي دواړه یو شی دي، هیڅ تفاوت نشته. او پولیس په ټولو باندې قوي دی، په دې ټولو شیانو باندې. زه ګمان نه کوم چې دې خلکو ته پیسې څوک ورکوي. یوازینی مملکت چې په دې کې پیسې ورکوي، اسلحه ورکوي، استخبارات ورکوي، دفتر ورکوي، کور ورکوي، ځای ورکوي، هغه پاکستان. همدې خبرې ته راتلم خادم صاحب. په دې وروستیو کې ما هم وکتل یو شمېر خلک پاکستان ته تللي دي او پاکستان سره خبرې کوي. دا لومړی ظلم نه دی، په پرلپسې ډول باندې ځي او راځي چې په پاکستان کې خبرې وکړي او پاکستان هم د دې هڅه کوي. خو په افغانستان کې د پاکستان پر وړاندې ذهنیت داسې دی چې هغه څوک پاکستان ته ځي، تاسو به په سوشل میډیا باندې ګورئ، د سوشل میډیا په پلیټفارمونو باندې به ګورئ چې دغه فقط یو کس پاکستان ته لاړ شي، دلته د خلکو هغه نفرت د هغې په وړاندې دومره وي او د پاکستان په وړاندې د خلکو دغه نفرت د دې وجې نه چې د افغان کډوالو سره یې څه وکړه، دلته د افغانستان په جګړو کې څه کړي دي او خلک دا تاریخ لولي او دا ستاسو غوندې خلک راځي په دې مسایلو باندې بحثونه کوي چې پاکستان په دغه څو لسیزو کې د افغانستان سره څه کړي دي، د افغانستان سره څه کوي، د افغانستان لپاره څه نیت لري. دا د خلکو ذهنیتونه په دې باندې روښانه دي. د پاکستان دغه نوم نه د خلکو یو نفرت وي، دغه پوځي رژیم د نوم نه د خلکو یو نفرت دی. او هغه خلک چې هلته ځي بیا په هغوی باندې چې څومره بحثونه کېږي او خبرې کېږي، آیا په دغه حالت کې چې د افغانستان ذهنیت، د افغانستان د خلکو ذهنیت د پاکستان په وړاندې دغسې دی او د افغانستان خلک ټول پوه دي چې پاکستان څه غواړي، که څوک هلته راغواړي د هغې نه څه غواړي او که کوم اقدام کوي د هغې نه څه غواړي، او که دلته د خیر په نوم هم کوم قدم ږدي په هغې کې د هغې تر شا د شر څه وي. په دغسې حالاتو کې که دا خلک پاکستان ته ځي او راځي او یا د پاکستان نه څه غواړي او یا ورته پاکستان څه وعدې ورکوي، په دغسې حالاتو کې دوی په افغانستان کې ځان ته د پښې د ایښودو ځای پیدا کولی شي؟ زه خو چې ورته ګورم دوی په خپل کور کې د خپې ځای نه لري، په خپل کور کې په دا خپله کورنۍ کې نه لري. داسې نه ده چې دا یو سړی راپاڅېدلی د سره به دا ټول ماشومان هم په دې خبره کې موافق وي، د سره به د اخسرګنۍ موافق وي، د سره به د تره او د ماما زامن هم په دې خبره موافق او شاته به یې ولاړ وي. ما وویل چې دوی د خپل کلي ته لاړ شي، که د تره زوی ده ته رایه ورکړه زه هم ورپسې درېږم. ما یو وخت کې په راډیو کې ډېر کلونه پخوا د جهاد په وخت کې د 88 لسیزه کې ما د خپل راډیو خپرونه نه یو اعلان خپور کړ. ما له هر هغه دري ژبې چې په ده کې دا ایمان او جرأت وي وراشي زما د دې راډیو د لارې نه اعلان وکړي چې زه پښتون په افغانستان کې نه منم، زه خوا کې درېږم. دویم سړی زه یم
او هر هغه پښتون کې دا ایمانی دا د راشد ما د رادیو د طریقه د اعلان وکړي چې غیر د پښتنو نور قومونه موږ په دې وطن کې نه منو مال زه په خوا کې درېږم چې په تاسو کې مال دغه ایمان درکې نه او دا نشي کولای ولې په دروغ باندې لګیاست خلک جنگوي او خلک وژني ولې په دې ملت کې تفرقات شوي ولې په دې ملت کې دا بدبختی راولي زه ګمان نه کوم چې د دې خلکو پسې د خلک ودرېږي دومره نفرت د پاکستان په مقابل کې د افغانستان په خلکو کې موجود دی په عوامو کې لیکوال شاعر سیاستمدار تاسو وګورئ دا د اوسني عصر ادبیات احساس تاسو ته به لاسته راځي کتابونه تاسو یې ولولئ تاسو د دې لیکوالو نفرت د پاکستان په مقابل کې وګورئ یعنی حکومتداري همسایګي همدا رقم وي دا سره کوم حکومت دی چې تا په 40 کالو کې د خپل ځان لپاره غیر د نفرت نه بل هیڅ نه دي ګټلي پیسې دې نه ده ګټلې که دې پیسې ګټلې وای خو پاکستان جوړ وای کنه ته به د قرضونو لاندې نه وې یو افغانۍ به 15,000 کلدارې نه کېده اقتصاد دې هم تللی دی ولسي مقاومت هم درنه تللی دی هر څه درنه تللی دي دا خو حکومتداري نه ده دوی په حکومت کې ډېر نواقص موجود دي او اما دا چې دوی داسې تخیل کړی دی چې موږ به بیا وکولی شو په افغانستان کې به لکه هغه د پخوا غوندې لاس وهو په کونړ به هره ورځ بمباري کوو د امریکې مارشال او جنرال به قلارې ورته ګوري او زموږ رئیس جمهور به هم قلارې خپله کافیز کړي چورت به هم خراب نه وي او بیا به وایي چې موږ یې په کلکه غندو هلکه په وطن دې بمباري روانه ده ته په غندلو باندې خلاص موږ خو د ډېرو بدو ورځو نه راوتي خلک یو اقلا اوس خو زموږ په مملکت کې دغسې شته دی دغه حالت شته چې یو سړی په سړک باندې د شپې تر 12 بجو پورې ګازرې خرڅوي په تبنګ باندې څوک ورته څه نه وایي نو دغه دیموکراتیک جمهوریت او دیموکراسي نظام او سو وزیر صاحب د خپل کور نه شپږ قلاګانې تاوې کړې وې یو وخت تاسو سره یوه کیسه وکړم بخار غواړم دا زما کورنۍ ما مې خپل پلار نه یو سوال وکړ ما له پلاره که ته راځم شي د افغانستان ته به خوشحاله ویله نه ما ولې ولې په دې به خوشحاله نه یم چې زه به د خپل ورور کور ته ځم ما پسې به عسکر روان دي ویله دغه ژوند مې نه دی خو دا صدارت مې نه دی خو دا وزارت مې نه دی خو هلکه ته څنګه وزیر او د دې ملت وزیر او د دې ملت د ډاره دی د خپل د کور نه شپږ دیواله ته وکړي دی وزارت پې کوې ټوله نشه ستا په وزارت باندې زه خو یې ولاکه وکړم وزارت او صدارت خو ګوره دا زما د خپل سترګو حال دی د خپل لیدلو سترګو او زما د وخت کیسه ده داود خان چې رئیس جمهور شو د دې سټیډیوم د مخې نه د کابل نندارې پورې د خلکو په اوږو کې لاړو داسې جګو په اوږو کې او هر سړي کوشش کو چې د ده په کورتۍ لاس ولګېږي دا تبرک و هر سړي کوشش کو چې د ده خپو ته لاس ورسېږي دا تبرک په هغه شپه دې ته حکومت وایي دې ته حکومتداري وایي او دې ته د ملت او د حکومت ترمنځ د واټن ورکېدل وایي دلته تفاوتونه نشته دواړه اړخه خادم صاحب هم پاکستان که څوک راغواړي آیا بله لاره ورسره نشته لاره ورنه ورکه ده چې څوک راغواړي او په هغې باندې غواړي چې په افغانستان کې ناامني جوړه کړي او هغه خلک هم چې پاکستان له ورځي هغوی نه هم بله لاره نه ده پاتې کیسه همدا ده که نه نه د دې نه زیاتې خبرې نه وریم شته د پاکستان ولې دغه خبرې کوي ګورئ زموږ د پاکستان سره زما هدف دا چې پاکستان څوک راغواړي دغه کوم سیاسیون دا کوم چې د جنګ په نوم راغواړي پاکستان ته د نورو هیوادونو نه یې راغواړي هلته تاسو چې مخکې ویل دفتر ورکوي ځای ورکوي آیا د دې خلکو نه بغیر ولا نور څوک ورپاتې دي یا دې خلکو ته چې دا کوم ورځي پاکستان ته مراجعه کوي د پاکستان نه بغیر بل کوم ملاتړ یې لري نه قطعا بل نه لري ما مخکې ویله دا خبره مخکې مې ویل زه بیا به تکرار کړم د تره زوی که ورسره ودرېده زه هم ورسره ولاړ یم خو موږ یو نمونه لرو دا د فدرال خواهانو یو څوک دی په نوم د لطیف پدرام د بدخشان نه کاندید چې په خپل کلي کې 3 رایې اخیستي دا آینه ده که نه دا ملت چې موږ وایو چې د هر انسان د اعمالو لویه آینه چې ده خپله دا ملت دی دغه آینه ده نو تا ته د خلکو وښوده چې ته په دې وطن کې ځای نه لري ته زموږ محبوب القلوب نه یې ته هغه شخص نه یې چې موږ یې لټوو او موږ په اعتبار وکړو
او تعالی په انتخاباتو کې درې رای په کلی کې درکړي خلکو، هغه به یوه به خپله یوه به ښځی او یو بل به هم څوک راکړي پیسې به ورکړي. د دې ټول حالت په داخل د افغانستان کې همدا رقم دی. دا اوازې دي، دا چټي چټي خبرې دي، جبهه فلاني وکړو، جبهه فلاني وکړو، جبهه فلاني وکړو. اوس که د افغانستان د اسلامي امارت سره ستاسو اختلاف موجود دی او تاسو واقعا په دغه وطن زړه خوږي او په دې وطن باندې ستاسو رحم شته او د دې وطن خلک هستئ ګرچې ناست او د دې ملت په سر باندې حاکمیت او حکم روایي غواړئ او چوکۍ او مقام غواړئ، نو دا په ټوپک نه کېږي. خو لاړ شه ته ورسره کښېنه د طالبانو سره. هغوی خو تا ته اعلان کړی دی، ستا د سر او مال د مسؤلیت اعلان یې په بین المللي سطحه کې درته کړی دی، لیکلي درته درکړي دي. لاړ شه کړه. ډېر خلک لاړه هلته ناست هغه موږ ګورو، موږ خبر یو. همدا اوس ډېر خلک په افغانستان کې ناست د بهر نه تللي دي. پخواني صاحب منصب تللي دي، پخواني جنرالان لاړه، ډېر لوی لوی کسان نور تللي دي، نومونه یې نه اخلم. په ډېر عزت باندې ناست په خپل کور کې. خو ته هم لاړ شه که نه، خبرې وکړه. دغه دی اوس ما مخکې یوه قصه تاسو وکړه. دلته بعضې کمیټې دي چې د افغانستان سره د روغې جوړې دپاره د افغانستان کې د یو ښه نظام د جوړېدو دپاره هغوی کار کوي، زحمت وباسي. هغوی په خپله همدا اوس په کابل کې ناست دي، د دغه خلکو سره په خبرو کې روان دي، خبرې ورسره کوي. هېچا مرته څه ونه ویلی. تاسو ته هم نه وایي که نه، ولې ډارېږئ؟ دوی خوبونه کتلي، دا خوبونه دي او دا یو رقم تخیل دی. هغه وریځې د دوی په دماغ کې ناستې دي، دا وریځې د دوی د دماغونو نه پاسېږي، د دوی به ګیرې سپینې، لاس کې به یې شي هم نه، هېڅ به هم لاس ته رانه شي. ته اول داسې فکر وکړئ. ګوره احساس صاحب، یو بل مثال در کوم. مهرباني. دا به څه رقم ملت چې د یو 40 کلن هلک پسې روان شي چې نه افغانستان کې شپه کړې ده، نه افغان پېژني، نه پنجشیر پېژني، کټواس پېژني، نه پکتیا پېژني. نو ته څه فکر کوې؟ دا افغانان به د داسې یو هلک پسې ځي؟ دا خوب دی که نه دی؟ همداسې دا بالکل خوب دی، دا یو تخیل دی. دا خلک باید راویښ شي. دا یې لاره نه ده، دا یې لاره نه ده. که د دوی سره دا آرزو وي چې زه د وطن په سیاست کې دخیل شم، زه د وطن په اعمار کې دخیل شم، زه په دې وطن کې د وطن په خلکو کې نوم وګټم، دا ټولې خبرې په همدې شیانو دي. نو دې خو نورې طریقې موجودې دي. ما د حل لارو پوښتنه کوله، خو تاسو پې شروع راوکړه. زما بله پوښتنه همدا وه چې حل لاره به څه وي؟ حل لاره به څه وي؟ احساس صاحب، د حل لاره زما په نظر باندې اول دا خلک به پریدو اخواته. د حل لاره اول په خپل نظام کې ده، په همدغه موجوده نظام کې ده. په دې موجوده نظام کې بعضې خبرې دي چې خلک ورته ګوته نیسي. دا شیونه باید حل شي، دا باید د منځه لاړ شي. نور باید څوک د نظام ته ګوته ونه نیسي. موږ بعضې قصې اورو، دلته ویل به ما ته مناسب نه وي. بعضې خلک نارضایتۍ لري. یوه قصه چې اوس په میډیا کې خپره شوه، هغه په تېرو څو ورځو کې چې کوم چا په میدان هوایي په ګمرک کې د چا په بکس کې مرمۍ ایښې وه، بیا څه شو هغه سړی ونیول شو د وزارت داخلې دپاره. دغه شیونو مخه باید ونیول شي. دغسې حالات باید په هره سطحه چې وي، په هره ساحه کې چې وي، دا د منځه لاړ شي. د ملت او د نظام تر منځه د فاصلو د زیاتېدو زمینې د منځه لاړې شي. دا باید پاتې نه شي. وروستۍ خبره د دې خلکو سره یا د دغه خلکو سره چې ځان ته مخالف وایي، دا هغه فقیر بیچاره خلک دي، د چوکیو پسې مړه دي. دا چوکۍ غواړي، ټول چوکۍ غواړي. دغه اوس د یو هیات امارت تعیین کړي او دوستم ته دې ووایي چې راځه ته د قومندان قول اردو یې، او عطا محمد نور ته دې ووایي چې ته په ننګرهار کې کنډک مشر یې. دا غونډ راځي، ټول راځي او زه ته به شاهدان یو. همدا خلک به د همدې نظام هغه صفتونه کوي چې ما تا نه دي کړي. دوی به هغسې وایي چې ما تا نه دي ویلي. ګورئ، موږ په تاریخ کې د دې وطن ډېر ښه پوهېږو. دا خو زموږ د سترګو د مخکې تاریخ دی. موږ په سترګو په مخ کې تېر شو. هر څه موږ ته ډېر ښکاره دي. د دې ضرورت نشته چې اوس موږ کتابونه ولولو، ورته بل ولولو.
موږ د دوی اعمال وکاته، د وطن کتلي دي، د ولس لیدلي دي، د ملت د خلکو ټول شی د لیدلي دي. تېره ورځ خبر شوم دلته یو خبر خپور شوی دی چې د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیاء مسعود په 15 میلیونه ډالرو باندې په فرانسه کې کوم هوټل اغوستی دی. هلکه تا دا 15 میلیونه ډالر د کومه کړه؟ ګوره د پنجشیر ټول هغه لوړ تولید چې دی تلخان دی چې د توتانو نه جوړوي. نو ستا خو دغه ټول نسل دی ولا که د 15 میلیونو ډالرو تلخان خرڅ کړي چې تالته هوټل وکړي، دا د کومه کړه؟ انسان ته خو لږه حیا پکار ده که نه؟ دا اشرف المخلوقات دی. دا اشرف المخلوقات چې دی دا خو هسې چټي نوم نه دی ورکړل شوی. دا اشرف المخلوقات دته د ده په حیا په سبب باندې ویل شوی دی. دا یو حیاناک موجود دی، دا شرم لري، دا غیور لري، دا ډېر صفات لري انسان. دغه انساني صفات په تاسو کې نشته که شته؟ که درکې خو لږ شرم وکړئ. خادم صاحب چې وخت هم خلاص نشي، مهرباني. د پښتونخوا په اړه یو دوه پوښتنې لرم. د افغانستان د جګړې سره، د افغانستان د ناامنۍ سره، د افغانستان کې د ورانیو سره سم پښتونخوا هم په یو ناورین کې پاتې شوې ده. اوس په پښتونخوا کې مخکې تاسو یادونه وکړه د حرکتونو د بلوچستان د پاکستان تر حاکمیت لاندې قومونه او جغرافیه کې کشمکشونه په څه حد کې ګورئ؟ په څه ډول ورته ګورئ؟ د یو ژورنالیست په توګه باندې، د یو شنونکي په توګه باندې چې دا د افغانستان د وجود یوه برخه ده، دغه حالتونو لا هلته چې کوم روان دي په څه نظر ورته ګورئ؟ ستاسې تحلیل دې څه دی؟ دا خبره ډېره یو عمیقه تاریخي مسله ده او یو لوی بحث غواړي. زه به ډېر لنډ په دغه باندې هغه خپل نظر به پرې ووایم چې اول سوال دا دی چې د ډیورنډ کرښه ده. د ډیورنډ کرښه کومه قانوني کرښه نه ده، لنډ پرې وایم. دا ته په انګلیسي کې میمورانډم آف انډرسټینډینګ وایي. دا هغه پروپوزل دی چې وړاندې شوی دی چې په دغسې موادو راځه چې موافقه وکړو، چې په دا وړاندیز دی د انګریزانو عبدالرحمن خان ته. ډیورنډ قطعا رسمي سرحد نه دی د ملک په منځ کې، دا یوه مسله ده. د افغانستان د خاورې موضوع ده چې زمونږ خاوره د پاکستان په غصب کې ده، دا بله موضوع ده چې دا پاکستانیانو غصب کړې ده. دا خاوره دا یې په زور نیولې ده او د انګریز په پلوۍ باندې دا خاوره دوی ته سپارل شوې ده، دا بله موضوع ده. په دغه موضوع کې دننه په دې مسله کې د پښتونستان ادعا، د پښتونستان داعیه، دا په خپله یو بله موضوع ده قابل د بحث ده چې زه شدیدا مخالف یم. بالکل زه د پښتونستان مخالف یم، ځکه پښتونستان زما دپاره هیڅ موجودیت نه لري او هیڅ جوړېدی نشي. زه پکې سوالونه لرم. ګورئ، دې خوا پښتانه او اخوا پښتانه په فکري لحاظ باندې ډېرې خبرې سره مشترک دي او مشترک خبرې کوي. په طور د مثال موږ وایو چې موږ ټول پښتانه یو، که د سرحد نه اخواته یو که دې خواته یو، د یو پلار اولاد یو. دا خلک یې وایي. موږ ډیورنډ نه منو، دوی وایي چې موږ یې نه منو. موږ وایو چې موږ څوک سره بیلولی نه شي، دوی وایي چې موږ سره څوک بیلولی نه شي. نو دا پښتونستان ته په کوم ځای کې جوړی؟ زه خو د خپلې خاورې ادعا لرم. دا زما خاوره ده، د اټکه پورې دا مې وطن دی، تاریخي وطن مې دی، بیرته یې غواړم. دا زموږ ادعا ده. ته دا پښتونستان ما ته په کوم ځای کې جوړی؟ ما یو سوال طرحه کړی دی، د ټولو خلکو نه مې دا پوښتنه هم کړې ده چې تاسو د پښتونستان حدود اربعه تشریح کوئ. ستا شمال کې څوک دی، ستا په جنوب کې څوک دی، ستا په شرق او غرب کې څوک دي، ستا دا سرحدونه چېرته دي؟ د پښتونستان ټولو مشرانو سره تر کومه ځایه چې ما خبرې کړي، هېڅوک د دې جواب نه لري چې دا سرحدات تشریح کړي. زه د پښتونستان خواهانو نه مې دا سوال کړی دی. یو څوک په نوم د ډاکټر خان چې هغه یو ځل کابل ته هم راغلی په همدغه تېرو کلونو کې، یو کال وړاندې، او یو امسا به یې ګرځوله، اوږدې سڼې وې. هغه د پښتونستان لوی مدعي و، پښتونستان غواړم پښتونستان غواړم. نو هغه ته ما دا ټول شیونه ولیږل، لیکلي، زما جواب یې رانه کړ. خبره دا ده چې داسې به یې فرض کړو چې دا پښتونستان په جوړېدو دی، دا ستا دا غربي سرحد دی چېرته دی؟ دا تورخم دی؟ دا ډیورنډ لاین دی؟ که ډیورنډ لاین ستا غربي سرحد وي، نو تا 50 کاله دا پښتانه ولې غولولي دي چې موږ ډیورنډ نه منو؟ دروغ دي ولې ویلي دي دې خلکو ته؟ او که ستا سرحد
جلال آباد دی، مایپر دی، لغمان دره ده، کوم ځای پورې ده دا سرحد؟ نو دا افغانان به چېرته مړی چې ته به دا سرحد راوړې په جلال آباد کې به یې تړې چې دې خواته پښتونستان دی. دا یوه غلطه داعیه ده. شپېته کاله د پښتنو هسې د یو هوایي شي پسې منډې وهلي دي چې پښتونستان پښتونستان پښتونستان. دا چې په افغانستان کې ولې د پښتونستان ترانې ویل کېدي، د دې بې نور عوامل دي. زمونږ غیر پښتانه قومونه چې د افغانستان په هغه وخت کې په پورته او لوړو چوکیو کې وو، په وزارت خارجه کې وو، د پادشاه سره نږدې وو، د جمهوریت سره نږدې خلک وو، هغه هوښیار خلک وو. هغه پوهېده که پښتونستان جوړ شي، دغه لوی افغانستان جوړېږي او دا خاوره موږ نیسو، د پښتنو اکثریت خو داسې قاطع اکثریت کېږي چې دا نور قومونه چې څو دا جهان دی دوی به پکې واړوي، او دوی دا شی نه غوښته. نو پښتانه په دې خوشاله کړه په راډیو کې چې یو پښتونستان خپرونه ورته جوړه کړې وه، کله به یو راوستل ته به یې دا پښتونستان او دا پښتونستان او دا پښتونستان، او خلکو چې پښتونستان خواهي کړې ده، که اوس یې راپاسې زما د دې پوښتنې جواب نه لري، د دې پوښتنې جواب دوی نه لري چې څه. نو پښتونستان دا زما په نظر باندې دغه ادعا، دا غوښتنه د انګریزانو په خوښه، د پنجاب په خوښه باندې دا مصلحتي کار دی، او دا د دې یوه ستراتیژي دی، یوه ډېره اوږده ستراتیژي ده د پښتنو د جنګولو لپاره. نو چې ته پښتونستان جوړې، خو زه در پسې راځم، خپله ځمکه درنه نیسم، زه او ته به جنګېږو. څه وخت وړاندې په ځاځیو کې دغه سیمې خاردار باندې د پکتیا خلکو حمله وکړه، سیمې خاردار یې اوښکه ویسته یې وغورځو. پاکستانیانو د هغې خوا نه ورته پښتانه په ډډسونو کې مسلح د سرپوښ ټوپکونو سره راوسته، دواړه خوا یې پښتانه مخامخ دغسې ودرول. د پکتیا ځاځیو چې وکتل زموږ په مقابل کې پښتانه ولاړ دي، قرار شاته شو، جنګ یې ونه کړ. ګوره دا رذیلانه عذر چې دی وړاندې کوو جمهوریت کې، والله مونږ خو د کونړ په مقابل کې حملې نشو کولی ځکه چې هخوا ته پښتانه دي. دا دروغ ده، دا دروغ ده. نو بنان دا د پښتونستان مسله غلطه خبره ده. او یو شی کېدی شي زما په نظر باندې یو خبره امکان لري، هر وخت چې پاکستان د ټوټه کېدو په درشل کې شو او نور خلک په دې مطمئن شو چې پاکستان دوام نه کوي، دغه وخت به پنجاب ته پښتونستان جوړوي، دا به درته وایي پنجاب جوړوي، او د دې پښتونستان مشران به هغه خلک وي چې دا اوس د پنجاب خلک دي، دا به هلته ناست دي او دا به پښتونستان وي، مګر د پنجاب پښتونستان وي. دا هم یوه بله کشاله ده، یوه بله لانجه ده. دا د پاکستان په هغه عمیقو ستراتیژیو کې یوه ستراتیژي همدا ده. نو زه چې ګورم زمونږ د پاکستان سره تکالیف ډېر دي، مشکلات هم ورسره ډېر دي، او د حل په لاره باندې چې څومره افغانانو خواري کړې ده چې موږ دا موضوع په ډېر مسالمت صورت باندې یو د ښه ګاونډیتوب، د یو متقابل احترام په چوکاټ کې حل کړو. د پاکستان پنجاب دا کار نه دی کړی. پنجابیانو همیش د افغانانو سره مخاصمت کړی دی، دښمني ورسره کړې ده، او د بدو لارو نه ورپسې خلک رالمسولي دي. ګوره دوی په خپله اعتراف کوي چې موږ لومړني ځل باندې د ظاهرشاه په وخت کې د افغانستان په خاوره کې د خپلو استخباراتو په وسیله مداخله وکړه. ستاسو ضرورت دی چې خپل استخبارات، ولې د افغانانو استخبارات نه لري؟ خو ګورې په افغانستان کې د پادشاه نه رانیولې تر دانه پورې د افغانستان سیاست او خارجي پالیسي هېڅکله په دې ولاړه نه ده او نه وه چې په بل مملکت کې د ګوتې ووهي. دا لوی اتهام دی چې نن دې خلک کوي چې ته ټي ټي پي تقویه کوې. ولې ټي ټي پي انسانان نه دي؟ ټي ټي پي نه پوهېږي چې ورباندې ظلم روان دی. دا خلک نه پوهېږي چې په پښتنو څومره ظلم دی. ته څه دا پښتانه څه بې عقله خلک دي؟ په دې نه پوهېږي، په دې باندې خو وړوکی ماشوم پوهېږي. نو ماله څه ضرورت دی د اسلامي امارت د نظام په حیث باندې چې دې ته خبرې زده کړم؟ دا په خپله پې پوهېږي. ګوره دا یو اتهام دی چې په دې خلکو باندې کوي. اصله خبره بل څه ده. خبره دا ده چې هېڅکله په دغه منطقه کې زمونږ یو څو ګاونډیان دي، اوس د نورو نومونه نه اخلو، زمونږ تعلقات ورسره ښه دي، خو پاکستان بالخصوص او په ټولو خبرو په سر کې یو قوي، مستقل، متمرکز، په خپلو ولاړ او غښتلی افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې مرفه او په خپل ځان بسیا وي نه غواړي. ډېره مننه خالد صاحب په خپرونه کې د ګډون نه. ستاسو نه ډېره مننه کوم، ستاسو د همکارانو نه مننه کوم، ستاسو د اورېدونکو نه مننه کوم چې دا زما خبرې واوري یا یې اورېدلي یا به یې څوک اوري.
ټولو نه مننه کوم، ډېر تشکر کوم چې دا موقع د مساعده کړم ماته احساس صاحب. درنو لیدونکو د بحث بېلابېل اړخونه هر یو ځان ته لوی لوی بحثونه دي، بیا به پې بحثونه کوو. خادم صاحب دې سره نورو هیوادوالو سره به پې بحثونه کوو. د نن ورځې بحث تر همدې ځایه و. د الله په امان.